اوږد وغځېدم. سترګې مې پټې کړې. په چت کې موږکان چونګېدل. د پیریانو او دیوانو خیالي تصویرونو خوب ته نه پرېښودم. یودم چیغې شوې. زړه مې خولې ته راغی. پر زاړه فرش د دوو پیشوګانو جنګ و. یوې بلې ته یې نوکارې ورلګولې. د بالښت وار مې پرې وکړ. دواړه په منډه له کوټې ووتې. ټوخی مې واورېد. یو بوډا په وره کې ودرېد. زړې شکېدلې جامې یې په تن وې. بوډا وویل: که ولی نه یم خالي هم نه یم. پوهېدم چې حاجي نواب به دې دلته راولي. مخکې راغی. د خوشایو سوړ بوی یې ورسره راوړ. زما پښو ته نږدې توشکه یې سمه کړه. اوږد وغځېد. شېبه وروسته یې وویل: ځوانه په خوب کې به خراری نه کوې؟ زما ځواب ته ماتله نه شو. بله خبره یې وکړه: ټیټ بالښت در واخله. خراری دې دروي. له خوبه به مې نه باسې. څه مې ونه ویل. بوډا یوه شېبه غلی و. بیا یې وویل: مه خفه کېږه. بېګا یو سوالګر راغلی و. تر سهاره یې خراری خود. یوه سترګه خوب دې راباندې حرام شي. ومې ویل: نو ته د شپې دلته ویدېږې؟ بوډا سړه ساه وایسته. هو، حاجي غلام علي په اوله کې راته ویلي وو چې په کور کې ځای نشته. په خبره کې ورولوېدم. دا حاجي څوک دی؟ زه یې مزدور یم. 3 غواوې او 20 پسونه ورته ساتم. دا دومره ګړم مړول اسانه کار نه دی. ټوک ټوک یم. ومې ویل: د دې کلي له کورونو معلومیږي چې دا خلک په نس ماړه دي. خو جومات یې خوار دی. ولې؟ بوډا وخندل. بې اتفاقي دې خدای په بوټي هم نه ورولي. په یوه خوله نه دي. حاجي لالو جومات جوړاوه. خو نور کلیوال ورته ودرېدل چې نه، جومات به بیا د حاجي لالو په نوم یادېږي. ومې ویل: خو په ګټه دې پیسې سره ټولې کړې. دا خبره بیا د حاجي لالو په نفس نه وه برابره. ضد ونیو. ویل یې چې که داسې وکړي نو جومات در پاتې دی. یا به یې زه جوړوم یا مو همدا 100 کاله پخوانی جومات ښه دی. بوډا کېناست. یو چونډی نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. په خوند یې وویل: پوهېږې حاجي لالو هم ځان ته من وایي. 7 کلیوال ته یې په ګټه پیسې ورکړي دي. خبره یې چلیږي. ومې ویل: دا بل حاجي څه نومیږي؟ کوم؟ دا زه چې نجاري ورته کوم. بوډا وخندل. څومره هیرجن یې. په اوله کې مې درته وویل چې حاجي نواب. ومې ویل: دا څنګه سړی دی؟ بوډا تفدانۍ ته لاس ور وغځاوه. په کم نفسۍ کې یې وړې ده. زامن یې د عربو په ریالونو کې مست دي. خو د ده مغروري به ونه وینې. په کور کې له سرو غالیو ځای نه کېږي. خدای په خاورو کې پیتاوي ته ناست وي. غریبانو ته هم لاس نیسي. هغه بله ورځ یې ماته هم 1 سلګون راکو. پوهېږې سږ کال یې خالي 6 لکه افغانۍ زکات وایست. بوډا غلی شو. څراغ ته یې ورپو کړه. تر یو څه وخته غلی پروت و. وروسته یې خراری شو. تر ډېره ویښ وم. بیا مې سترګې سره ورغلې وې. یو وخت مې اوږه وخوځېده. سترګې مې رڼې کړې. ملا له څراغ سره راته ولاړو. په توره ږیره کې د اوبو نښتو څاڅکو ژېړه لمبه کوله. د باندې ووتم. له لښتي چړپا راتله. ورغلم. په تیاره کې مې زوروره ناره واورېده: و د خدای بنده پام مه راځه لوڅ یم. همالته اوداسه ته کېناستم. اوبه سړې وې. بېګانی بوډا مې څنګ ته ودرېد. څادر یې په خپله پکه ککرۍ تېراوه. په لړزانده غږ یې وویل: ټول لعنت په شیطان. په دې سپینه ږیره یې تر اوبو وایستم. اودس مې وکړ. جومات ته ورغلم. د لمانځه وروسته کلیوال خپل سرونه په څادرونو کې پټ کړل. ټول زنګېدل. کله کله به د خرهاري غږ هم واورېدل شو. د سهار په خړه کې د جومات ته ووتم. د حاجي نواب د کور دروازه خلاصه وه. نیغ نویو کوټو ته لاړم. اول مې له یوې دړې څخه د لیندې یو ښایسته 2 غاښی جوړ کړ. بیا مې یو چوکاټ ته رنده ونیوله. له غوسې ډک ښځینه غږ مې واورېد: مرداره شې، سمه ودرېږه. ورو مې ور وکتل. د زرو مور د غوا تی پرې مینځل. بېرته په خپل کار بوخت شوم. خو وروسته مې د زرو غږ واورېد. سر مې پورته کړ. زرو پر اخوره ناسته وه. له خپلې مور سره یې خبرې کولې. په ځیر مې ورته وکتل. د نجلۍ مخ ته سهارنۍ ژېړې وړانګې سیخې وې. پر سپینو غمبورو یې د بڼو تور سیوري پراته ول. زرو یودم راته وکتل. ژر مې دیوال ته ولاړ لرګی راکوز کړ. لرګی دروند و. یو ګام شاته شوم. لرګی کړکۍ ته له پرې شوي ځایه لاندې ولوېد. له درب سره غوا وترهېده. ښځې په بیړه لرګي ته وکتل. ځان مې تر دیوال پټ کړ. د ښځې بونګی مې واورېد. ورو مې وکتل. غوا کراره ولاړه وه.
د دیګ پر تل باندې د شیدو د دارو د لګېدو غږ راته. زرو ته مې وکتل، خندل یې. د لمر وړانګې تودې شوې. بیګانۍ ماشوم له پیالو سره راغی. وار له واره مې د لیندې دوه غاښی ورته ونیو. ماشوم غوټه کړه. دوه غاښه یې زما له ګوتو وایست. په خوند یې وویل دا دې څه وخت جوړ کو؟ دسترخوان مې خلاص کړ. وچ تود پاستی پکې پروت و. ماشوم ته مې وکتل. له لیندې څخه یې زوړ دوه غاښی خلاصاوه. ومې ویل نوم دې څه دی؟ شریف الله. چای جوشه مې راواخیسته. د شیدو چای و خو مالګه یې ډېره درلوده. ومې ویل دا چای دې ادې پوخ کړی؟ ماشوم په نوي دوه غاښي ربړ تاړه. لینده مې ترې واخیسته. ومې تړله. ماشوم لینده کش کړه. تنده یې تریو شو. د لیندې په تړلو نه پوهېږې، یوه خوا یې لنډه ده. لینده مې بیرته خلاصه کړه. له سره مې وتړله. ماشوم په لینده کې یوه وړه تیږه کېښوده. لینده یې چوترې ته ونیوله. کړنګ شو. بطنۍ لاندې راولوېده. زرو په چوتره کې ودرېده. په لوړ غږ یې وویل ای چینجیه ودرې، نیکه به در سره ګوري. زرو بدنۍ ور واخیسته. د اور خونې ته ننوته. ومې خندل نو ته چینجه یې؟ د ماشوم غومبوري سره شوه. خو چینجو خوړم. یودم یې خبره واړوله. لینده یې کش کړه. اول به د بمبرو ځاله پرېولم. ومې خندل پرونی حال دې هېر شو؟ پزه دې اوس هم؟ په خبره کې راولوېد. هغه خو دوه غاښی سم نه و. تیږه د ځانې تر څنګ ولګېده. خو دا وار غلی شو. د پاس تیږه یې ور پرې کړه. په ډکه خوله یې وویل خو دا وار ستن هم نه رانه خطا کېږي. ټوخی مې واورېد. ماشوم په بیړه لینده په جیب کې واچوله. حاجي نواب و. راغی مخامخ په اره شوي ډډه راته کېناست. ما ته یې وکتل. ویې ویل کامران نه بچو، د کوټې یوې دروازې تاو کړی، سمه نه پورې کېږي، بیا په کراره وګوره. ومې ویل سمه ده حاجي صاحب، بس نیمه پیاله چای پاتې دی. حاجي خپل مسي ته مخ ور واړاوه. شریفه بیا یې در سره راوله. ورو ولاړ شو. له کوټې ووت. شیبه ووته. ماشوم یودم ترپ کړه. کړکۍ ته ودرېد. پورته یې وکتل. په خوند یې وویل د شامتورو سیل دی. منډه یې واخیسته. پسې غږ مې کړ چېرته؟ په منډه کې یې راته وویل د کور مخ ته د لښتي پر ژۍ اموخته دي، پرون مې هم وار پرې وکړو. پیاله مې کېښوده. زړور چوترې ته ورغلم. دومره باک یې نه راته. د نجارۍ لپاره ډېرو کورونو ته ورغلی وم. په یوې خبرې مې سر خلاص و. زموږ خلک کسبګر خپل سیال نه ګڼي. له ډم، نجار، زرګر، پښ څخه یې سترګه نه کېږي. نه څوک مخ ترې پټوي او نه یې هم په سیالانو کې شماري. په چوتره کې مې یوه ناره ونیوله. حاجي صاحب. له یوې کوټې د حاجي غږ راغی. راځه. ورغلم. حاجي د کوچني دالان او کوټې ترمنځ په وره کې ولاړ و. د کوټې دروازه مې پورې کړه. ځای ته نه ورتله. حاجي وویل هر څرمونه یې همدا حال وي. ومې ویل د ژمي په وتو سره ځینې ورونه تاو پیدا کوي. کېناستم. د دروازې لاندې څنډې ته مې رنده ونیوله. د حاجي غږ مې واورېد. زرو بچو پیالې ټولې که. نجلۍ ته مې لار ورکړه. د ټکري پسته پیڅکه یې زما پر مخ تېره شوه. حاجي وخندل. یاره کامرانه، پلار دې سم پیرنګی دی، غلط یې کړم. د نجارۍ دا کارونه په دومره ډېره اجره نه ارزېدل. تر څنګ مې زرو ته وکتل. له دسترخوانه یې پیالې ټولولې. ومې ویل حاجي صاحب دا قیمتي نه وینې؟ ولور د 8 لکو افغانیو ته رسېدلی. چې پلار مې تا یا کوم بل څوک غلط نه کړي نو څنګه به خپل یوازیني زوی ته کوژده کوي؟ حاجي وخندل. زرو ته مې وکتل. پر شونډو یې مسکا پرته وه. زرو ووته. دروازه جوړه شوه. سړی غلی شو. توتي یې پر ځمکه کېناوه. د باندې ووت. لمر تر غره پټ و. د شنو ونو پر سر کتار زاڼو وزرونه وهل. سړی بیرته خپل ځای ته راغی. ودرېد. د لمانځه وروسته یې توتي ته وکتل. مات وزر یې له ځانه بیل نیولی و. سړی ورغی. له جیبه یې مات چارمغز راوایستل. ویې ویل نن به په همدې ګزاره کوو. اوږد وغځېد. ویې ویل د حاجي نواب په کور کې مې د نجارۍ یوه هفته ووته. یوه ورځ ستړی وم. ماسپښین مې سر ولګاوه. سترګې مې سره ورغلې وې. خو یو دم چیغې شوې. کېناستم. زرو لوڅ سر منډې وهلې. د څا سر ته ودرېده. تېره کوکه یې تر خولې راووته. هلئ نادر څا ته ولوېد. منډه مې واخیسته. اوبو ته مې وکتل.
تیاره وه. د بوکې په پړي پسې مې لاس ونیو. لاندې کته شوم. په خاورو کې کیندل شوي زینې لندې وې. پښه مې وښویده. ځان مې کابو کړ. تر اوبو پورته ودرېدم. 4-5 کلن ماشوم په بوکه پسې لاسونه نیولي وو. ماشوم مې تر ولي ونیو. د هغه څېرې ته مې وکتل. سترګې یې رډې راختلې وې. ماشوم مې اوږې ته راپورته کړ. غاړې ته مې سړې اوبه راغلې. چیغه مې کړه، هلک ښه دی؟ د زرو د مور غږ مې واورېد. په ژړا کې یې وویل، د خدای روی ومنه، دروغ خو به نه وایې. په زحمت پورته وختم. په آخره زینه کې ګڼ لاسونه راوغځېدل. ماشوم یې زما له اوږې پورته کړ. له څاه ووتم. څو کلیوال ولاړ وو. زرو ته مې وکتل. کوچنی ورور یې په غېږ کې ټینګ نیولی و. دی او ماشوم دواړو ژړل. بېرته کوټې ته لاړم. غاړه مې په څادر وچه کړه. د حاجي نواب غږ مې واورېد. غاړه مې اوږده کړه. حاجي د خپل لمسي پر سر لاس ایښی و. د یوه کلیواله په څاه کې د ماشوم د لوېدو کیسه اورېدله. زرو په بیړه خپل ورور ور واخیست. په چوتره کې لمر ته لوڅ لغړ ودراوه. وچې جامې یې ور واغوستې. انګړ ته ډلې ښځې راغلې. نارینه د باندې ووتل. ښځې چوترې ته ور وختې. د زرو له مور سره ودرېدې. یوه شېبه یې شکرونه وایستل. بېرته د باندې ووتې. مازدیګر مې کار بس کړ. شریف چای راوړ. عجیبه وه. د معمول خلاف 2 پراټې هم ورسره وې. ماشوم وار له واره په خوند وویل، یوه شامتوره مې بوڅه راواړوله. ومې ویل، دا پراټې چا درکړې؟ خور مې. غلی شو. یو دم یې وویل، ساخت په لینده کې د ډبرې د ایښودو ځای جوړولی شې؟ ومې خندل. وبه یې ازمایم. ماشوم منډه واخیسته. شېبه وروسته یې یو بوټ راوړ. ویې ویل، چرم دی، ښه ساخت ترې راځي؟ نه؟ بوټ مې راواخیست. نوی و. ومې ویل، دا دې له کومه کوم؟ د نیکه بوټ دی، ژمی په پښو کوي. ومې خندل. که یې پوښتنه وکړي بیا؟ د ماشوم تندی تریو شو. تر هغه وخته به یې هېر وي. ومې ویل، نوی بوټ مه خرابوه، د ساخت لپاره به یو بل څه پیدا کړم. د باندې مې وکتل. تر چوترې لاندې زړه چرمي څپلۍ پرته وه. ماشوم مې پسې ولېږه. څپلۍ یې راوړه. د رندې پر ژۍ مې چرم ترې واړاوه. ګلالی ساخت مې ورته جوړ کړ. ماشوم لینده وتړله. کش یې کړه. په خوند یې وویل، اوس نو سم ټوپک شو. شکېدلې څپلۍ یې ور واخیسته. د کوټې ووت. له چوترې د زرو له غوسې ډک غږ راغی، چینجیه، زما په څپلۍ دې څه کړي؟ ورو مې وکتل. زرو په لاس کې شکېدلې څپلۍ نیولې وه. جارو یې ور واخیسته. ماشوم په منډه نویو کوټو ته راغی. زما تر څنګ ودرېد. په وره کې مې د زرو غږ واورېد، خدای که رانه خلاص شي. ور ومې کتل. د زرو د ګلدارې لمنې څنډه ښکارېدله. بوټ مې ور واچاوه. بوټ د وره له چوکاټ سره ولګېد. ومې ویل، ورور دې له دې ساخت جوړاوه. بوټ ته سپین لاس ور وغځېد. زرو په ټیټ غږ وویل، ودرې، نیکه به دې کار کوي. یوه شېبه غلې وه. وروسته یې وویل، کور ودان، که ته نه وای زما کوچنی ورور به چا له ساه رایست؟ سړي وټوخل. طوطي ته یې وکتل. مړې سترګې ورته نیولې وې. سړي په خوند وویل، سهار چې کله له جوماته د کار ځای ته ورغلم، د ناولو جامو تړلې غوټه مې نه وه. د چای په وخت کې مې له شریف څخه پوښتنه وکړه. ماشوم وویل چې د جامو غوټه یې خور ور واخیسته. ماخوستن یې پرې مینځلې. اوس هم د کوټو تر شا په وچو لښتو هوارې دي. د 10 بجو ناشته حاجي نواب راوړه. چایجوشه، دسترخوان او ګیلاس یې پر غولي کېښودل. څادر یې خلاص کړ. یوه جوړه اوتو شوې جامې پکې پرتې وې. ویې ویل، زرو ویل چې په غوټه کې د جامو اوتو خرابېږي. بس چې خیرنې شوې شریف ته یې ورکړه چې کور ته یې یوسي او یو بل جوړ کالي درته راوړي. حاجي وټوخل. زما پر اوږه لاس کېښود. په ټوخي کې یې وویل، نجاري هسې یوه بانه ده. بس خدای زما د لمسي د ژغورلو لپاره رالېږلی وې. غرمې ته مې سړه تبه شوه. سر او اوږو مې درد کاوه. د کار کولو سېکه نه وه راپاتې. 1 بجه شریف راغی. پتنوس یې کېښود. ښوروا وه، خو 2 ګولې مې هم ونه خوړې. شریف کاسې ته لاس ور وغځاوه. په ډکه خوله یې وویل، ترخه خو نه ده؟ ومې خندل. نه. نو بیا دې ولې تندی خولیدی؟ ومې ویل، تبه مې ده. شریف وویل، د بایسکل زنځیر لنډولی شې؟ هو. تندی یې تریو شو. له مکتبه راتلم بایسکل زنځیر واچاوه، نه کېده، تر کوره مې راکش کو. ماشوم غلی شو. یو دم یې وویل، رای ولم؟ څه؟ بایسکل؟ ومې ویل، نه، اوس ناروغ یم. ماشوم په بیړه له کوټې ووت.
بیرته راغی. په لاس کې د ګولیو پاکټ نیولی و. ومې ویل دا د څه لپاره دي؟ نه پوهېږم، ضرور راکړی، ویلې چې ته به پرې کوي. یوه ګولۍ مې خولې ته واچوله. خو مازدیګر ته مې حال لا پسې بدتره شو. پښې مې مړې وې، سر مې ګرځېده، د ولاړېدو توان مې نه درلود. یو وخت مې اوږه وخوځېده، سترګې مې رڼې کړې. حاجي نواب مې سر ته ناست و. د څراغ په ژېړه رڼا کې یې د مخ ګونځې ژورې ښکارېدلې. څنګلې مې غولي ته اړم کړې، خو حاجي مې پر اوږو زور راوست. بیرته پرېوتم. حاجي په خندا کې وویل: کامرانه بچو، ما ته خو ډېر پیاوړی ښکارېدې، خو یوې تبې را پرېایستې. یو دم یې جدي څېره ونیوله. و د خدای بنده، چې تبه دې وه، ما ته پرې څوک رالیږلي وو؟ څه په ډاګ خو نه وې پروت؟ اوس مې هم په جومات کې تر سترګو نه شوې. خدایي دلته راغلم، په خوب کې دې زګیروي ختل. حاجي چیغه کړه: شریفه! ماشوم له پتناسه سره راغی. حاجي وویل: د شیدو چای درته پوخ کړی. جیب ته یې لاس کړ. ها، دا ګولۍ به دې ښه کړي. ګولۍ مې وخوړه. حاجي ورو ولاړ شو. ګیلاس مې کېښود. لاسي ساعت ته مې وکتل. جومات ته د تګ له وخته 3 ساعته تېر ول. په زحمت کېناستم. بوټونه مې په پښو کړل. درب شو. رڼا ولړزېده. دوړه د څراغ پر پلته راغله. ور ومې کتل. د شریف پښو ته پلاستیکي فرش پروت و. ماشوم وویل: نیکه مې ویل چې تبه دې ده، نن شپه همدلته پرېوځه. ماشوم د لرګي اره شوې وړې ټوټې په پښه ووهلې. فرش یې هوار کړ. بیرته له کوټې ووت. شېبه وروسته یې توشکه او بالښت راوړ. توشکه یې هواره کړه، کېناست. ویې ویل: نو بایسکل پاتې شو. د چوترې د زرو غږ راغی. شریفه! ور ومې کتل. زرو له څراغ سره ولاړه وه. شېبه وروسته مې د شریف غږ واورېد: دا کمپله نوې ده، په خاورو کې به سپېره شي. زرو په ټیټ غږ وویل: چینجیه، تا خو نه ده اخیستې؟ ماشوم راغی. کمپله یې کېښوده. ویې ویل: دا کمپله مې پلار له عربو راوړې ده. پرېوتم. کمپله مې پر پښو راکش کړه. تر دې دمه مې دومره پسته کمپله نه وه لیدلې. سهار مې د شریف غږ واورېد. سترګې مې رڼې کړې. لمر هسک ولاړ و. ماشوم پتنوس کېښود. ما ته یې وکتل. ویې ویل: کمپله دې سپېره کړې ده. پښو ته مې وکتل. د کمپلې پیڅکه له پلاستیکي فرشه وتلې وه. کېناستم. کمپله مې راټوله کړه. ماشوم وویل: دا کمپلې 12 دانې دي، ټول یو رنګ لري، موږ یې یوازې میلمنو ته وروړو. ومې ویل: نو ما ته مو ولې راوړه؟ خدای خبر، ضرور راولېږله. ورو ولاړ شوم. پښې مې سپکې وې، خو په اوږو کې مې لا مړ درد احساساوه. بدنۍ مې راواخیسته. چوترې ته ووتم. مخ ته مې څو لپې اوبه ور واچولې. لستوڼی مې پرې راکش کړ. بیرته کوټې ته راغلم. ماشوم په تریو تندي وویل: اوس به مکتب ته په پښو ځم. ومې خندل. ماشوم یې پرنس او په لاس پسې ولېږه. پیاله مې راډکه کړه. د ماشوم غږ مې واورېد: بایسکل کوټې ته درولم. د باندې ووتم. د بایسکل زنځیر مې خلاص کړ. یوه حلقه مې ترې وایسته. بیرته مې ور واچوه. ماشوم په خوند وویل: سم شو؟ هو، خو لږ تېل غواړي. ماشوم په بیړه کوټې ته ننوت. بیرته راغی. د شړشمو له تېلو ډک بوتل یې راته ونیو. زنځیر مې غوړ کړ. ماشوم وویل: زه به یې کش وګورم. پر بایسکل یې پښه واړوله. 2 ځله تر څا راوګرځېد. ویې ویل: بد نه دی، خو د پخوا غوندې کش نه لري. بیرته د کار ځای ته راغلم. کمپله مې ټوله کړه. د لرګیو ځینو تختو صافېدا غوښته. چاره نه وه. په وچ زور مې ملا ورته وتړله. مازدیګر مې د سطل کړنګ واورېد. ور ومې کتل. شریف و. ستمه یې خود. سطل ته مې وکتل. له اوبو مړه تاوونه پورته کېدل. ماشوم وویل: د لامبو لپاره مې درته راوړې. منډه یې واخیسته. شېبه وروسته بیرته راغی. په لاس کې صابون او تولیا نیولې وه. ومې ویل: تودې اوبه دې ولې راوړې؟ ماشوم وویل: ضرور راکړې، ویل یې چې پاک کالي له لمبلو پرته مه اغونده. ماشوم د باندې ووت. تشناب ته ننوتم. دیوالونه یې خام ول، خو غولی یې سیمنټ شوی و. ولمبېدم. جامې مې بدلې کړې. ماښام جومات ته لاړم. تبه مې پرې وه، ولې مې هم درانه نه راته ایسېدل. سړی غلی شو. توتي ته یې وکتل. په تیاره کې سم نه ښکارېده. د توتي تر مښوکه یې ګوته لاندې کړه. توتي ټوپ کړه. د سړي له ټټره وښویېد. سړي توتي ور واخیست.
د باندې ووت، پر یوه هواره ډبره کېناست. پورته یې وکتل، د سپوږمۍ رڼا پر نږدې ستورو پرته وه. خپ ښکارېدل، خو ازادو ستورو تیزه رڼا کوله. یو دم یې وخندل، خوله یې اسمان ته ونیوله. چیغه یې کړه. په غره کې د شغالانو کوکې پورته شوې. سړي وخندل. زه او زرو به ډېر وخت ماښام تیاره همدلته ناست وو. ستورو ته به مو کتل. زرو به یو دم ناره کړه. د هغې له نارې سره به د غره شغالانو کوکې کړې. زرو به خندل. د شغالانو له انګولا به یې خوند اخیست. سړي سړه ساه وایسته. شغالان بختور دي. د زرو ناره یې اورېدلې وه. ولاړ شو. توتي یې ور واخیست. څو ګامه مخکې لاړ. له ونو لوېدلي وچ ښاخونه یې راټول کړل. بېرته هوارې ډبرې ته راوګرځېد. وچ واښه یې تر لرګیو لاندې کړل. لایټر یې ورته ونیو. وچو وښو خوله واخیسته. توتي ته یې وکتل. په سترګو کې سره لمبه ښکارېدله. سړي خپل لاسونه اور ته ونیول. ویې ویل زه او زرو په همدې وخت کې دلته راغلو. واوره د غرو لمنو ته ټوله وه، خو لا هم سوړ باد لګېده. موږ به دلته اور بلاوه. تر ډېره به ورته ناست وو. انګار به مو غاښ ته وړ. سړي وټوخل. ټوخی یې تېز شو. له خولې یې لاړې راغلې. اوږد وغځېد. لستوڼی یې پر خوله تېر کړ. چوپه چوپتیا وه. کله کله به یوه کونګ ناره کړه. سړي سړه ساه وایسته. ویې ویل 3-4 ورځې ښه وم، خو یو ماښام بیا تبه راباندې راوګرځېده. د شپې لړزې ونیولم. سهار ته په جومات کې د مزدور سپین ږیري تندی تریو و. ویل یې چې ټوله شپه دې زګیروي ختل. تر غرمې مې ایله د یوې دروازې چوکاټ جوړ کړ. نه کېده. سیکه رانه ختلې وه. موبایل مې راواخیست. چارج نه و پکې پاتې. 2 ځله مې د باندې وکتل. بایسکل نه ښکارېده. شریف لا له مکتبه نه و راغلی. کېناستم. د زرو کوچنی ورور په چوتره کې ګرځېده. لمن یې ټوله نیولې وه. پرتوګ یې نه و اغوستی. ژامه یې خوځېدله. ورغږ مې کړل. راغی. تر کړکۍ لاندې راته ودرېد. په لمن کې یې وچه ډوډۍ پرته وه. ټلیفون مې ورته ونیو. ومې ویل چې کور ته یوسه چارج یې کړه. د زرو دوی د کور پر سر 2 شمسیانې ولاړې وې. برق یې درلود. پخوا مې هم موبایل د چارج لپاره شریف ته ورکړی و. ماشوم وچې سترګې راته نیولې وې. د زرو غږ مې واورېد. نادره موبایل راواخله. ماشوم هماغسې ولاړ و. زرو راغله. موبایل یې زما له ګوتو وایست. بېرته چوترې ته وخته. په وره کې یې مخ راواړوه. کوټې ته ننوته. مازدیګر ته بیا لړزې واخیستم. پلار ته مې ټلیفون وکړ. رایاده یې کړه چې سهار وختي درځم.